وی بیا مې تپوس وکړو چې ښه نو دا د عذاب دا خلک چې دې راته وښول دا څوک وو؟ ټوله شپه مو ګرځولم او پوه یم نه کړم. وی راته وی چې هغه لومبې سړی چې په ځمکه پروت او سر به یې وله په کاڼو کې پلیکاو دا هغه انسان دی چې قرآن یې ویلي، قرآن یې زده کړي، خو د شپې تودي تلاوت نه کوي، د ورځې په عمل نه کوي. قرآن یې زده دی، پوه دی پې، د شپې تلاوت نه کوي چې پاسي، او د ورځې په عمل نه کوي. چې مړ شي دی د قبر عذاب دی تر هغې پورې چې قیامت راشي. بیا د قیامت نه پس د الله خوښه ده چې معاف کوي او که نه معاف کوي. روڼ چې د چا قرآن یاد دی که لږ دی او که دی ډېر په کار دی چې دی د هغې قرآن تلاوت وکړي. قرآن په تاخونو کې میږ دی. د قیامت ورځې نږدې دي. داسې وخت به راشي د نبي علیه السلام مبارک حدیث دی چې خلک قرآن شریف راوالي تشې پاڼې به یې ختمه پکې نه دا به ته یې لوتې تلې به یې کوي. وی د هغې نه مخکې پکې تلاوت وکړئ. ګورئ نبي علیه السلام فرمایي کور کې قرآن شریف پروت وي دوړو ته خاورو ته ډولۍ کې ناوې سره مونږ وړو چې قرآن شریف په سره لاړ، خو نه ناوې تلاوت کوي او نه د ناوې خاوند تلاوت کوي. کور کې قرآن شریف پروت دی، مړي سره یې مقبرې ته وړو. ګورې مړي سره قبر کټ کې قرآن شریف وړل ګناه ده، دا به قطعا نه وړه. مړي سره یې کېدو بې ادبي د قرآن شریف وکړو، په تشو وړلو په قرآن شریف ګورې وړو نه خلاصېږو تر څو چې په دې قرآن عمل نه کړې او تر څو د هغې تلاوت نه کړې. دویم سړی چې تولید چې دا خوله به یې وله سري کوله دا هغه انسان دی چې دروغ وایي، دروغجن. او دې دپاره یې وایي چې خلک وایي چې د خوا لکه ناشنا خبره وکړه او بیا یو یې بل ته خورئ او بل یې بل ته خورئ، دا د دروغجن سزا ده. دی د قبر عذاب دی چې څنګه مړ شي دا چل به ورسره کېږي. او بیا چې قیامت راشي د الله خوښه ده کې معاف کوي او کې نه معاف کوي. او هغه دریم کس چې د وینو په دریاب کې و دا سودخور دی، سودخور. الله دې د سود دوزه چې مړ شو دی د قبر عذاب دی. خدای خبر چې زر کاله به قیامت ته او که شل زره کاله به او که 1,00,000 کاله به دی عذاب. او چې بیا قیامت راشي د الله خوښه ده معاف کوي او که نه معاف کوي. هغه چې تا بل سړی ولید چې هغه مردار هغه وخه یې خوړه د چینجو ډکه، دا هغه انسان دی چې په دنیا کې پردي غیبتونه کوي. دغه یې د قبر سزا ده. رونو ګورې غیبت نه نه ملا خلاص دی او نه تیمې خلاص دی. توبه تې وباسئ. په جومات کې که دوه کس یو ځای شي غیبت، په لاره که دوه کس یو ځای شي غیبت، د پټي په پوله که دوه کس یو ځای شي غیبت، اجره او بیټک کې د شپې ناستې غیبت، دکان ته که سودا له دکاندار له لاړې 2 منټه وخت د سړی غیبت. خدای دې د غیبت نه د خولې محفوظ اوسه. سخته ګناه ده، سخته ګناه. وی دا غیبتي سړی دی او غیبتي هم دقه مرداره غوښه به خوري، سپېړه به ورکوي وله فرشته په زور په دوره به یې وایي چې خوره. او په هغه غار کې چې د تنور په شان بربند هلکان او جینکۍ ښځې او نر ته ولیدل دا هغه د دنیا زناکار خلک دي او دغه د قبر عذاب دی. تر قیامته پورې دغه سزا ده. او چې قیامت شي بیا د الله خوښه ده چې الله ورسره څه کوي. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک خوب. وی په خوب کې راته رب العالمین دوزخونه وښول. یو غرض وشو، غرض. وی ما تپوس وکړو چې دا غرض د څه دی؟ وی دا چې کله الله جهنم پیدا کړی دی د ځمکې او د اسمانونو نه ډېر مخکې، لا نه ځمکې پیدا وې نه اسمانونه پیدا و، دا کائنات نو پیدا و، الله دوزخ پیدا کړی دی. نو د دوزخ د سر نه یو تیږه ورخطا کړه. وی د الله رسول هغه اوس ویښته ورسېدله. دومره دوزخ جوړ دی، اوس یې له ویښته ورسېده. نو زما خبره دې پورې وه چې خوب د پیغمبر وحی ده.